2001 کال راوروسته په لومړي ځل د پاکستان پر خلاف افغان ځواکونو څه کړي دي دا چې چیرته څنګه او ولې په دې ویډیو کې وګورئ. له ننګرهار او پکتیا وروسته نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه افغان ځواکونو نظامي تمرینات وکړه. د پوځ لوی درستیز هم ورغلی و. په دې تمریناتو کې کمانډو، ضربتي، سرحدي او هوایي ځواکونو برخه واخیسته. ټولو د دښمن پنجاب په وړاندې د خپلو درنو او سپکو وسلو نایابه ننداره وړاندې کړه. دا بېساري تمرینات د پاکستاني پوځیانو لخوا د تیر لوی اختر په شپه د شهید شویو ملکي وګړو په نوم ترسره شو. د دې تر مخه په ننګرهار او پکتیا کې هم افغان ځواکونو ورته تمرینات ډیورنډ کرښې ته څیرمه ترسره کړل. له 2001 کال راوروسته دا لومړی ځل دی چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پنجاب ته په اختاریه ډول افغان ځواکونه ګډ نظامي تمرینات کوي. لوی درستیز وایي له دې تمریناتو څخه موخه د هیواد داخلي او خارجي دښمنانو ته دا پیغام ورکول دي چې زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه پر ځان بسیا او د ولس له پراخ ملاتړ څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د راکټي بریدونو سره ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې تر ډیورنډ کرښې پښه هم رااړوي. خو د دې سره هممهاله پر یاده کرښه د افغان ځواکونو د نظامي تمریناتو پیلېدل د یو مهم پلان ترڅنګ ممکن د پاکستان بیا سرغړونې په پایله کې د دوی یو لوی نظامي برید سبب وګرځي. له تاسو مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښ شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.